أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظیم. نن به د سوره آل عمران درس نمبر 223 شروع کو. په نن درس کې به آیات نمبر 169 170 ترجمه او تفسیر وکړو. ولا تحسبن الذین، او لسره ګمان ما کوئ هغه کسان هغو کسانو باندې قتلو چې وژل شوي دي، شهیدان شوي دي، فی سبیل الله، د الله په لیاره کې، امواته د مړو، یعنی چې څوک د الله په لیاره کې شهید شي د هغوی باندې تاسې د مړو ګمان ما کوئ. بل احیاء، بلکې هغه ژوندي دي، عند ربهم، په نیز د رب د دوی، یرزقون، چې دوی ته رزق ورکولی شي. فرحینا، په دې حال کې چې خوشحاله دي دوی، بما آتاهم الله، په هغه شي باندې چې ورکړی دی دوی ته الله، من فضله، له فضل خپله. ویستبشرون، او خوشحالیږي دوی، بالذین، په راتلو د هغه کسانو باندې، لم یلحقو، چې لا نه دي رسېدلي دوی ته، من خلفهم، تر هغوی پورې وروسته د دوی نه، الله خوف علیهم، غمجن، هیڅ چیرې به نه غمجن کیږي دوی دغه شهیدان، ولا هم یحزنون، او نه به دوی خفه کیږي هلته، الله خوف، نه به دوی باندې ویره ارسي، هیڅ قسمه په دوی باندې به ویره نه راځي، همدارنګې نه به دوی خفه کیږي. یستبشرون، او دوی به خوشحالیږي، بنعمت من الله، په هغو نعمتونو سره له طرفه د الله، و فضل، او د هغه فضل سره، وان الله، او الله چې دی، لا یضیع، نه ضایع کوي، اجر المؤمنین، اجر د مؤمنانو. نن درس کې الله جل شانه د شهیدانو هغه انعاماتو او فضیلت ته اشاره کړې ده. زه به تاسو ته په نن درس کې د شهیدانو د فضیلت باره کې یو څو خبرې وکم، همدارنګې په دغو آیاتو کې چې هغه کومو انعاماتو ته اشاره شوې ده چې الله پاک شهیدانو ته ورکوي، هغو ته به م اشاره وکم. شهید د پاره دا فضیلت بس ته چې حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به انبیا د خلکو شفاعت کوي، همدارنګې علما چې موږ تاسې ورته ملایان، مفتیان یایو، دوی به د خلکو شفاعت کوي، او درېیمې درجې کې شهیدان دي. دا څومره لوی فضیلت دی. یو عام انسان به وي، دکاندار به وي، عامه زندگی به تیروي، خو د الله په لیاره کې جهاد ته وځي او شهید شي، دا به هغې دنیا کې د خپلو ملګرو، بل حدیث کې ارسي چې د 80 کسانو شفاعت پکې وي، 80 کسان، خپله خو به جنت ته څي چې 80 کسان به نور هم ځان سه بیایي. دغه نه لوی فضیلت بل شته دی؟ موږ تاسې خپل ځان غم وړي یو چې جنت ته به لاړ شو که نه، شهید خو به خپله څي او یا به نور هم بیایي ځان سره. سبحان الله. همدارنګې شهید دا چې دی، کله چې دی شهید شي، الله پاک خپله یایي، ولا تحسبن الذین، او تاسې ګمان مه کوئ ای سامعینو، ای اوریدونکو د قرآن، د چی شي ګمان؟ د مړو ګمان. په چا باندې؟ په دې شهیدانو باندې. الله څه یایي؟ بل احیاء، دا ژوندي دي، عند ربهم، په نیز د رب د دوی، یرزقون، دوی ته د جنت د خوراکونه رزق ورکولی شي. وکسه الله پاک دوی ته ژوندي یې لیدي. دلته یو سوال پیدا کیږي
چې کله موږ تاسې مړه شو که شهید وي که عام همداسې خپل مار دې مړ شي دا خو هغې قبر ته چې موږ کوز دا خو ټول ژوندي کېږي که نه چې موږ تاسې ورته حیات برزخي یایو دا یو بیله ژوند دی ښه یو خو دغې دنیا ژوند دی دغه ته چې حیات دنیوي یلی شي یو چې قبر ته کوشې قبر کې بیا چې تا نه خاورې راواړوي هلته بیا تا ته حیات برزخي در کولی شي صحیح شه نو دا ژوند خو عام خلکو ته هم حاصل دی او شهیدانو ته هم حاصل دی او عام خلک هم ژوندي کېږي او شهیدان هم را ژوندي کېږي خو د عامو خلکو د ژوند نه د شهیدانو ژوند چې دا ممتازه او یو خاص ژوند دی پوه شوئ څنګه ممتاز او خاص ژوند دی دا متاسو ته بیا نه دی معلوم دا خاص الله ته د دغه علم دی ښه او دغه خبرو کې تلل هم نه دي پکار چې څنګه ژوند دی ته لږ ما ته تفصیل وکړه نه بس دغو کې تفصیل نشته دا د هغې دنیا خبرې دي او د هغې دنیا خبرې دا اوس متاسې نشو کولی ځکه حدیث شریف کې ارسي ما لا عین رأت د جنت نعمتونه دا د سترګو نه دي لیدلي ولا اذن سمعت او نه غوږونو هغه نعمتونه هغه صفتونه واورېدلي دي ولا خطر على قلب احد او نه یو انسان په زړه باندې هغه خیالونه راوستی شي چې جنت به داسې وي او اسې به وي او داسې به وي نه هغه دنیا نعمتونه د هغې دنیا عذابونه موږ تاسې په دغه دنیا کې سوچ هم نشو کولی نو دغو خبرو سې ما ګرځوئ همدارنګې بل آیات کې مرسي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات تاسې ما یایو هغه چاته مړي چې هغه د الله په لارې کې شهیدان شي بل احیاء ولکن لا تشعرون هغه ژوندي دي ولکن لا تشعرون خو تاسې نه پوهېږئ د هغوی په ژوند باندې د هغوی د شهیدانو ژوند ډېرې نمونې موږ تاسې په دغه دنیا کې کسو 50 کاله 40 کاله بعد شهید قبر نه روزي رک روغ پروت وي تاسې د وروس وخت شهیدان به لیدلي وي دا اوس امریکې په خلاف چې طالبانو کې مو شهیدان به لیدلي وي فیسبوک دنیا ده هر څه نه سړی خبرېږي ډېرو خلکو به ویډیوګانې لیدلي وي 4 میاشتې 2 کاله 3 کاله بعد مجاهدین غرو کې خاښ شوي دي واپس خپلو کلو ته چې راوړل 3 میاشتې بعد 5 میاشتې بعد همداسې تر و تازه به پراته وو همدارنګې معاویه رضی الله عنه چې کله هغه نیر هغه چې خپل علاقې ته راوسته نو هغه نیر چې وه د صحابهو په قبرو راغله ډېر صحابهو خپلو پلارونو ته منډې کړې چې هلی مو پلارونه بېزتي ونشي چې ویل یې دل رک روغ پراته وو ډېر واقعات شوي دي د شهیدانو د صحیح او د سالم پاروستلو باندې بل شهید چې کله مړ کېږي حدیث شریف کې ارسي که دی په مارمۍ ولګېږي مثال خبره که په تورې وي یا بل شی وي بم وغیره هر څه چې وي ده ته څومره درد رسېږي تاسې خبر یوئ لکه چې میږی خوله په ولګوي دومره معمولي درد محسوس کی او حال دا چې د زړکدن ډېر سخت درد دی الله دې موږ تاسې باندې زړکدن اسانه کي تاسې به کله څوک لیدلی وي چې مړ کېږي څومره په تکلیف کې وي لا اله الا الله محمد رسول الله څومره اسانه کلمه ده موږ تاسې هر وخت یایو او وخت دا دومره په تکلیف وي چې دا خوله نشي خورولی کله کله تاسې په دغه دنیا کې لیدلی وي که نه خپې نه دې درد راشي ګردې نه دې درد راشي سردرد دې وي بس غلی پروت وي هېڅ خبرې نشي کولی تکلیف کې وي که نه نو زړکدان د دغو نه ټولو نه بیا ډېر سخت تکلیف دی نو د زړکدن تکلیف نه که ځان بچول غواړې نو د شهادت دعا کوه ځان دپاره الله دې موږ تاسو ته د شهادت مرګ نصیب کړي شهادت ډېر ښکلی مرګ دی الله پاک ټول ګناهونه درته معاف کوي هغې دنیا کې خاص درجې درکوي په جنت کې بل حدیث شریف کې ارسي چې شهیدان چې دغه دنیا نه لاړ شي الله پاک دوی په طیور خضر کې د طیور خضر په جوجرو کې کینوي طیور خضر دا شنو مرغیو ته یلی شي دوی د شنو مرغیو په جوجرو کې کینی او ګرځي چکرې وي په جنت کې کله وی ونې کې کینه کله بلې ونې کې کینه دا مرغۍ دوی دپاره تابعداره وي
بس دوی ورکې ناست لکه موږ تاسې دغه دنیا کې تیارې کې کینو د میاشتو سفرونه په ګنټو کې کوو همداسې دوی په هغو مرغیو کې ناست وي اوس هغه مرغۍ څومره دي غوټې دي واړې دي دا موږ ته علم نشته هغه دنیا کې به انشاءالله کسو نو هغوی کې به دوی چکرې وایي د جنت کې یو طرف ته څه بل طرف ته څه وی ونې کې کښېنه یو شی وخوره بل شی وخوره او چې کله واپس هغه کېږي یعنی مسخوتان په ارسي بیا به دوی څه کوي ارسي به هغه د عرش لاندې چې کوم قندیلونه داسې ګروپونه غوندې ځوړند دي هلته به څي هلته به کښېني بیا څه بیا له جنت کې ګرځي دا څومره لوی فضیلت دی نو تاسې به خدای خبر قبر کې به څه حال وي راباندې او دوی به جنت کې چکرې وایي بل حدیث شریف کې ارسي الله پاک به شهیدانو ته وایي چې تاسې نوره څه ارمان شته شهیدان به ورته چې نوره مو هیڅ ارمان نشته خو بس یو ارمان مو دا دی چې یا الله واپس مو دنیا ته واستوه او تا په لاره کې جنګېږم بیا شهید شم بیا مې هر ژوندی که بیا جنګېږم بیا شهید شم وقت د شهادت کې دومره خوند دی چې هغه دنیا کې هغه جنت نعمتونه به دته وی اب خوان ورکوي خو هغې باوجود به دی څه یایي چې زه ورته بیا تا په لاره کې شهید شم الله پاک ورته چې نه دا خو ما تاسو ته مخکې نه یې لیدي چې څوک یو ورته هغې دنیا نه سترګې پټې کړي بیا واپس هغې دنیا ته تلل نشته که ښه سړی هم دغې دنیا نه لاړه واپس دغې دنیا ته نه ارسي او که ګناهګار سړی لاړه هغه خو بیخي بالکل واپس نشي ورتللی نو دغه آیات کې الله پاک اول انعام په شهیدانو باندې دا کړی چې تاسې دوی ته مړو ګمان مه کوئ یعنی دوی ژوندي دي یو دویم انعام یې شی دی یرزقون چې دوی ته د جنت د خوراکو معقولاتو نه رزق ورکولی شي دریم انعام یې شی دی فرحینا چې دوی به خوشحال وي کله کله تاسې به لیدلي وي دغه دنیا کې تا ته ښه انعامات میلاویږي خو خوشحال په نه وې په زړه دې نه لګېږي فرحینا دوی ته په هغه دنیا کې د جنت کې چې کوم انعامات میلاویږي دوی به په خوشحاله وي داسې به خوشحاله وي چې موږ تاسې اندازه نشو لګولی او بل انعامات به شوي ویستبشرونه دوی به په خوشحاله وي هغو خلکو باندې چې هغه لا دوی ته را رسېدلي نه دي څه مطلب دوی ته به الله پاک یایي چې فلانکی ملګری دې څه دی مړ کېږي او روان دی لکه دغه دنیا کې موږ تاسې یو ملګري سره ډېر وخت بعد میلاویږو چې ورسره میلاو شو څومره خوشحال شو نو دوی به هم هغې دنیا کې په انتظار وي چې ودرېږه فلانکی ما ورور یا پلار یا ما ملګری نږدې اب کله مړ کېږي چې جنت ته راشي او ما سره څه شي میلاو شي بل انعام به شی وي الله خوفون چې دوی نه به هیڅ قسمه ویره نه وي ډار به نه وي ویلې ډار به په نه وي ځکه چې ګناهونه ورکې نشته دغه دنیا کې به تاسو یو سړی لیدلی وي غال وي رشوت خور وي قاتل وي یا بله بالا وي هر وخت په ډار کې وي چې ودرېږي هغه جرم مې ورونوځي او بل انعام به شی وي ولا هم یحزنون او نه به دوی غمګین وي هیڅ پریشانی به په دوی باندې نه وي خفا به نه وي جنت کې به خوشحاله ګرځي او دغه دنیا کې به تاسې ګناهګار خلک لیدلي وي هر وخت ټینشن کې هر وخت خفا وي شرابي مو به لیدلی وي همدارنګه دا نوره بلاګانې چې دي اوس یې په خولې نشم خستی ها ولا تحسبن الذين او تاسې ګمان ما کوئ اے نبی علیه السلام اے اوریدونکو الذین په هغه خلکو باندې قتلو چې قتل کړی شوي دي فی سبیل الله د الله په لیاره کې امواتا د مړو ګمان ما په کوئ بل احیاء بلکې ژوندي دي دوی عند ربهم په نیز د رب د دوی یرزقونا دوی ته رزق ورکولی شي د جنت د خوراکونو څخه فرحینا خوشحال به وي دوی په داسې حال کې چې دوی به خوشحال وي بما آتاهم الله په هغه څه چې ورکوي دوی ته الله من فضله د خپل فضل څخه ویستبشرون او خوشحاله به وي دوی بالذین په هغه خلکو سره لم یلحقوا بهم چې نه دي یو ځای شوي دوی سره من خلفهم دوی پسې وروسته
وروسته د دوی نه الله خوف علیهم هیڅ خوف او ډار به نه وي په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمگین وي خفه به وي یستبشرون خوشحال به وي دوی بنعمت من الله په نعمتونو د الله نه وفضل او په فضل سره وان الله او یقینا الله چې لا یضيع اجر المؤمنین نه ضایع کوي اجر د مؤمنانو. نن لپاره همدا درس بس دی وما علینا الا البلاغ.